واقع ذکر کړی ده چې دا واقعه هغه علاقه او چې موسی علیه السلام د جهاد د لپاره کسان لیږل نو خپل ټول قوم ته ویلو چې تاسو دغه ځای ته لاړ شئ الله جل شانو بدل دغه فتح تاسو ته درکړي. الله فرمایي حضرت موسی علیه السلام او فرمایل یا قوم ای زما قوم ادخلوا داخل شئ الارض ازمکه المقدسه پاک ازمکه. د پاک ازمکه نه څه مراد ده؟ د مفسرینو حضرات مختلف اقوال او روایات دي په دې کې. بعضی مفسرینو حضرات لیکلي دي چې دین ازمکه هغه د شام مراد ده، شام چې کوم ازمکه ده. بعضی دمشق فلسطین او د اردن بعضی علاقه بعضی مفسرین وایي دغه مراد ده، او بعضی وایي چې د اریحا چې کوم علاقه ده هغه ته مراد ده، او بعضی مفسرین وایي چې نه د تور چې کوم علاقه ده هغه ته مراد ده، او بعضی مفسرین فرمایي چې د لبنان نه غیر چاپیره کوم علاقه ده هغه ته مراد ده. او په دغه باندې یو روایت پیش کړی دی، هغه دا چې ابراهیم علیه السلام ته الله فرمایل کله چې ابراهیم علیه السلام د لبنان غر ته وختو نو الله ورته فرمایل چې انظر اے ابراهیم علیه السلام وګوره فما ادرکه بصرک فهو مقدس. کوم ازمکه چې تا ته په نظر باندې راځي دغه ټوله مقدس ازمکه ده، الارض المقدسه ده، پاک ازمکه ده. وهو میراث لاولادک لذریتک، او دا ستا د اولاد دپاره دا میراث دی دا ازمکه. نو دغه ازمکه کې دغه مختلف اقوالو اسانه خبره مونږ وایو چې د شام ازمکه ته مراد در دی نه. موسی علیه السلام خپل قوم ته وفرمایل چې ای زما قومه تاسو د ازمکې د شام ته داخل شئ، دا ازمکه به الله جل شانو التي كتب الله لكم، الله جل شانو دغه ازمکه ستاسو دپاره مقرر کړي، ستاسو دپاره مقرر کړي. مطلب دا دی الله تاسو سره دا وعده کړی ده که تاسو دې ځای ته ورغلئ نو دا به الله جل شانو تاسو له درکوي. یا الله جل شانو به دا ځای د جهاد نه پس دا تاسو ته په تحفه کې درکړي. بیا الله جل شانه فرمای ولا ترتدوا على ادبارکم، خو شرط ولدا دی چې تاسو به په شا کېږئ نه، ګینې فتنقلبوا خاسرین، بیا بدنه د ازمکه لاړ شي او تاوانیان بشي. د ازمکې د شام ته مقدس ازمکه وي، ځکه په دې کې چې کم کور دی هغې ته بیت المقدس وي او بیت المقدس ورته وي. دې ته پاک ازمکه ځکه وایي چې دا ډیر د انبیاء کرامو یو مرکز پاتې شوی دی، د ډیرو زیاتو انبیاء کرامو نه الله جل شانو ځکه دغه ازمکې له د الارض المقدسه نوم ورکو چې دا پاک ازمکه ده. اوس الله جل شانو فرمایي چې موسی علیه السلام خپل قوم ته وی چې د ازمکه الله جل شانو ستاسو دپاره مقرر کړې ده او د دې وعده کوي ستاسو سره الله جل شانو دا ته په تحفه کې درکوي. خو الله جل شانو ورسره وروسته شرط هم ذکر کو چې شرط ورسره دا دی چې ولا ترتدوا علی ادبارکم، تاسو به واپس کیږئ نه په دې شرط باندې، یعنې بیا خو تاوان دی. تاسو ته ما وی چې دا لفظ التي كتب الله لكم چې د شام د ازمکه الله جل شانو فرمای موسی علیه السلام بني اسرائیلو ته وی چې دا ستاسو ده. نو څو ورځې مخکې دا یو ډیره د بحث هغه هدف جوړ شوی او دا خبره چې یاره یو عالم هغه په خپل تقریر کې او په خپل بیان کې وي او په خپل انټرویو کې وي چې دا خلک لیوني شوي دي، پاگلان دي، دوی د اسرائیلو سره جګړې کوي او د هغې سره اختلافات کوي، او اسرائیل خو تسلیمول پکار دي، ځکه چې الله جل شانو فرمایي التي كتب الله لكم
موسی علیه السلام بني اسرائیل ته وی چې الله دا ځمکه د شام ستاسو د پاره مقرر کړې ده، دا ستاسو ځمکه ده. نه اسرائیل په اوس جګړه کې، نو موږ ته وایي جګړو ته ضرورت نشته مسلمانانو ته. دا یوه خبره. دویمه خبره د بل طرف نه د غشو د کالتوسو گزارونه شروع شو، ځکه دا ملک خود سې دلته د الله چا نه غلطي نه کوي. مونږ به ووایو چې ټیک ته دی مولي صاحب دا په قصد نه دی ویلي، دا ته غلطي شوې ده. چې د مسلمان نه کله غلطي وشي نو بس هغې ته خلک بیا غلطي وایي. ښه غلطي ورته ویل پکار، غلطي وشوه بس هغه که چېرته معافي وغوښته ټیک ده، خو که خبره داسې نه وه او هغه په هغې کلک ولاړو چې مولیانو له د کتب الله لکم معنه نه ورځي چې بني اسرائیلو ته الله جل شانو اسرائیلو ته وایي چې دا ځمکه ستاسو ده، کتب الله لکم، الله دا ستاسو دپاره فرض کړې ده، مقرر کړې ده، تاسو ته په تحفه کې درکړې، تاسو سره یې دې ځمکې وعده کړې ده. په دې خبره هغه کلک ولاړې چې نه مونږ له اوس جګړه نه ده پکار د اسرائیلو سره، او اسرائیل تسلیمول پکار دي، هغې چې څه کوي هغه هم درست دي. نو مونږ به بیا د قرآن او د حدیث او د تاریخ په رڼا کې د هغه اصلاح کوو. څه به کوو؟ اصلاح. په هغه پورې به خنداګانې نه کوو، په هغه پورې به ټوکې نه کوو، هسې به د پیش نه پیشاخانې نه جوړو. څه به کوو؟ بطور اصلاح په یو خبره کوو. اوس دا اصلاح کول دا به عام خلک اصلاح نه کوي، هغه یو عالم دی، نو اوس په هغه باندې تنقید او د هغه اصلاح کول دا د علماو کار دی، نه کې د عامو خلکو کار دی. هغه خلک چې په قرآن او په حدیث باندې پوهېږي هغه به د دې خبرې جواب ورکوي. عام سړي ته دا اختیار نشته چې دوه علما خپل منځ کې اخته شي په یو مسله کې، او یو وی دا گمراه دی، بل وی دی گمراه دی، دا ټیک وی دا غلط وی. دا خبرې فضول خبرې دي، او د عام خلکو ته دا اختیار نه دی حاصل چې داسې وکړي. تاسو ته مخکې ما ویلي چې د اختلاف حق الله جل شانو هر چاته ورکړی، اختلاف ساتلی شي. د یو طرف سره مرګرتیا او د بل طرف سره مرګرتیا نه کول، دا هر انسان ته دا اختیار حاصل دی. خو د تنقید حق هغه بعضې خلکو ته حاصل دی، کوم چې خاص خلک دي. او دین یو بل درجه د تذلیل ده، نو تذلیل حق چاته هم نه دی حاصل، د اختلاف حق هر چاته حاصل دی، د تنقید حق بعضو خلکو ته خاصو خلکو ته حاصل دی، او د تذلیل حق چاته هم نه دی حاصل چې بل مسلمان ذلیل کړي. نو اختلاف راغی د علماو په منځ کې، یوی چې اسرائیل تسلیمول پکار دي، نو ټول علما په بل طرف باندې دي چې دا خبره غلطه وکړه. نو علماء کرام له پکار دي چې دغه خبرې د دغه سړي اصلاح وکړي، دغه عالم اصلاح وکړي، عام خلک په دغه کې هغې له پرېوتل نه دي پکار. او دویمه خبره دا ده، دا خو د عوامو ذمهواري ده، دا ذمهداري د عوامو ده چې هغه به د علماو په کار کې کار نه ساتي. ګوره یاد ساتئ، د هغې چې کم اختلافات دي هغې پوهېږي په خپل اختلاف باندې، د عامو خلکو د هغې د اختلاف سره څه کار دی؟ بس چې پچای اعتماد دي د هغه طرف ته دی ودرېږي. په پردي کار کې کار ساتل دا د بېوقوفه قوم کاري. اصلاح د هر مسلمان فرض دی، امر بالمعروف او نهی عن المنکر د مسلمان فرض دی، دا به مسلمان کوي، خو په هغې طریقه به یې کوي کومه طریقه چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اختیار کړې وه، کومه چې زمونږ د نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو اختیار کړې وه. هغه د اخلاقو لار وه، هغه د دین اسلام د اصولو لار وه، هغه د عدل لار وه، هغه لاره به اختیاري. نو خبره مې دا کوله چې دا خو د عامو خلکو ذمهواري و، اوس د علماو څه ذمهداري ده، د علماو یو ذمهواري ده. علماو له پکار دي چې په هر مجلس کې، په هر ځای کې، او د میډیا مخې ته، او په فیسبوک باندې او په یوټیوب باندې، او هغه که هر ذریعه ده د ابلاغ، نو په هغې باندې داسې اختلافات هغې له نه دي چیړل پکار. د هغې وجه ده، د هغې وجه دا ده
کله چې دوه علما په خپل منځ کې اخته شي نو عام خلک په هغې باندې خوشحالي کم چې رزیله خلک دوه مولیانو جنگ ولا خون ورکوي ځکه علماو له پکار دي که دوی چېرته یو اختلافي مسله هم چیړي د دوی خپل منځ کې ښه ګرم اختلافي نو چې هغه په یو خاص پلیټفارم باندې کوي نه په هر ځای باندې چې کم ځای ګوري په سپیکر کې هم لګیي په ممبر هم لګیي په محراب کې هم لګیي په فیسبوک هم لګیي په یوټیوب باندې هم لګیي داسې ولې نه دي پکار ځکه هغه خلک چې هغه اغیار دي دشمنان دي دین اسلام او دشمنان دي د اهل الله او دشمنان دي د اهل الحدیث دشمنان دي د اهل الكتاب نو هغه د دې خبرو نه فایده چوتی بیا نو داسې هغې نه دي پکار او دې ته لږ سوچ پکار دی دویمه خبره هغې له دا پکار ده دغې خاصو خلکو لره چېره چېرته یو اختلاف ته دي په خپل منځ کې راځي هغه په دې خبره باندې زمانه زیات پوهېږي خو چېرته چې اختلاف د هغې بنیاد مفاداتي نو هغه تباهۍ طرف ته انسانان بوځي نه کې کامیابۍ طرف ته کله چې اخلاص نه په یو اختلاف کې دغه اختلاف بیا رحمت نه دی دغه اختلاف بیا زحمت دی دغه بیا کامیابی نه دغه بیا بربادي ده دغه بیا هلاکت ته ناکامی ده دغه زوال دی تباهي ده د امت مسلمه دې خبرو ته هم لږ احتیاط پکار دی ښه نو خبره مې دا ذکر کوله چیرې دغه مولوي صاحب وفرمایل چې التي كتب الله لكم الله جل شانو د ازمکه ستاسو دپاره مقرر کړي دا خبره د مولوي صاحب ټیک وه بلکل درسته وه چې اسرائیلو ته الله ویلي چې شام د ازمکه ستاسو ده خو صرف دومره مسله ده چې تاسو ته ما ویلي د حق خبرې هم درې اصولي چې ستا خبره هم حقي ستا طریقه هم حقي او موقع هم حقي په داسې موقع او په داسې طریقه باندې خبره وکړه چې خبره د کولو نه وه نو دا مناسبه نه وه چونکې په داسې حالاتو کې او دا وکړه نو که عام خلک دي او که خاص خلک دي نو په هغې باندې هسې ځان بې عزته کو خراب یې کړو نه دي کول پکار داسې نو التي كتب الله لكم ای بني اسرائیلو دا ځمکه الله تاسو دپاره مقرر کړې ده تاسو ته ما وایي چې په دې کې مختلف احتمالات دي چې الارض المقدسه نه څه مراد ده نو یو خو دغه احتمال د وجې نه څوک دا نشي ویلی چې دا پلانکې ځمکه د اسرائیلو ده دویمه خبره دا ده چې په دې آیت مبارکه کې بني اسرائیلو ته الله جل شانو یو شرط لګولی ټیک ته مونږ به ووایو دا بیت المقدس دی دا د فلسطین او د شام ځمکه ده دا د بني اسرائیلو ده الله جل شانو پکې یو شرط لګولی چې ولا ترتدوا على ادبارکم اله دا ځمکه ستاسو ده چې کله تاسو د الله نافرمانه نه د الله د دین نه تاسو اوړېدلي نه اله ستاسو ده لا ترتدوا على ادبارکم اوس که چېرته تاسو واپس شوئ د الله د دین نه نو فتنقلبوا خاسرین بیا به تاسو تاوانیان یې دا ځمکه بیا ستاسو نه ده نه رسئ په دې خبرو اسانه مسله ده دې کې څه ګران خو څه نشته هغه او دقه خبره مفسرینو حضراتو ذکر کړې ځکه حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما د دې آیت مبارکه باره کې وفرمیل چې الله جل شانه بني اسرائیل سره دغه ځمکې د شام وعده کړې وه چې دا ستاسو ده خو د هغې د تمرد او د هغې د نافرمانۍ د وجې الله جل شانه دغه خپله وعده واپس کړه او دا هر څه یې واپس واغسته نه پوهېږي زما په دې خبرو او امام رازی رحمت الله علیه ذکر کړي چې دلته الله جل شانه دا وعده ذکر کړي چې التي كتب الله لكم دا ځمکه د دې وعده تاسو سره ما کړې د ای بني اسرائیلو خو بیا فرمایلي چې ان الوعد مشروط بقید الطاعه چې دلته الله کوم وعده ذکر کړی دی په یو شرط سره ذکر کړی چې هغه شرط ولدار چې تاسو به فرمانبردار یې د الله جل شانو هغې کوم ځای کې فرمانبردار دي اسرائیل د الله فرمانبردار دي که مشرکان دي او مسلمانان دي که کفار دي د الله جل شانو د دین خیرخوا دي او د پیغمبرانو خیرخوا دي که بدخوا دي نو چېرته ځمکه د شام هغه د اسرائیلو نه دا د چا ده دا د مسلمان ده دا د مسلمان ولې موږ د اسرائیلو سره اختلاف کوو بعضې ډېر نادانه مسلمانی ناپوهه انساني چې څه ضرورت دی اختلاف ته موږ که د بني اسرائیلو سره اختلاف ساتو او موږ د پاکستان په قانون کې او په خپل پاسپورټ کې
چرته اسرائیل تسلیم کو نو دی خو مونږ ته فائدہ ده فائدہ ده د هغې سره به اختلاف ختم شي نو زمونږ ډېرې مسلې به پې حل شي که دغې یهودو سره زمونږ تعلق قایم شو نو زه یم او نادانه مسلمانه ای ناپوهه انسانه تا چې د دې نه مخکې د یهودو سره تعلقات قایم کړي تا ته فایده وشو که نقصان وشو تا چې امریکا تسلیم کړي تا ته فایده وشو که نقصان وشو تا چې برطانیه تسلیم کړي تا ته فایده شوي که نقصان شوی ته په دې خبرو باندې نه پوهېږي تا چې د دې نه مخکې د یهودیانو سره الله جل شانه صفا فرمایلي ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم دا یهود او عیسایان نصارا او یهودیان دا چرته تاسو نه خوشحالېدی نه څو پورې چې تاسو په د دې په دین کې نه شامل شوي الله جل شانه خدا فرمایي الله جل شانه فرمایي دا خپل دوستان مه جوړوئ لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء مؤمنان پرېږدي او د غیر مسلم د یهودو د عیسایانو سره تعلق ساتي نو دې کې ستا ته څه فایده ده آیا د اسرائیلو سره ټیکنالوجي ښه ده چې موږ ته خیر غواړو آیا د اسرائیل فوج زموږ نه ښه دی چې موږ ته فوجیان او د هغې ټیکنیکس دي هغه ته راوغواړو د هغې ټریننګ راوغواړو د هغې سره غلا د هغې معیشت داسې قیمتي دی چې موږ د هغې نه هغه طریقې کار راوړو دلته په خپل معیشت وچلو آیا د هغې مذهب دومره ښه دی چې موږ د هغې نه مذهبي اصول والو کما فائدہ ده په اسرائیلو کې چې موږ اسرائیل تسلیم کو فائدہ څه ده اختلاف چې ستا ختم شي او ستا تعلق د هغې سره قایم شي نو فائدہ څه ده تا د دې نه مخکې چې د امریکې سره تعلق قایم کړی تا له فائدہ درکړه کو نقصان ستا افغانستان یې تباه و برباد کو ستا لیبیا یې تباه و برباد کړه ستا حرمینو شریفینو ته سترګې کلاو کړي دي لاسونه یې ورته راغځولي دي په مخ ته ځمکه باندې چې څونه فساد دی په هغې کې دغه یهودیانو لاس دی ځکه جمال عبدالناصر ویلیو وایي که چېرته د سمندر په یخ کې د دوو میانو خپل منځ کې جګړه وه زه به یم چې دا ټول حرامیتوب د یهودیانو دی دا ټول د یهودیانو حرامیتوب دی اوس یهود تسلیمول یاد ساتئ دا خبره ځان سره د قرآن او د حدیث مطالعه دا وایي کم سړی چې تاسو ته د یهودو د دوستاني ترغیب درکې د دې سړي مخالفت وکړه ځکه یهودیان ستاسو خیرخانه شي جوړې دی یاد ساتئ دا د مسلمان شان دی دا مسلمان چرته سوچ هم نه وکړی تاسو ته پته شته دی چې کله اقوام متحده دا فیصله وکړه چې د فلسطین ځمکه دې په دوو تقسیم کړی شي یو د یهودو شي چې هغې ته اسرائیل وایي یو د عربو شي چې هغې ته فلسطین وایي په 1947-48 د اسرائیل لومبي وزیر اعظم څه ویلي وو لومبي وزیر اعظم په 1948 کې څه خبره کړې وه دا یې ویلي وو وایي کم ملک چې د مسلمانانو نوی جوړ شي کم ملک چې د مسلمانانو نوی جوړ شي یا کم به جوړیږي یا کم جوړ شو زمونږ مشن دا دی ټول نه لومبی به دا ختمو او دقې ورځو کې لومبی پاکستان آزاد شوی په 1947 کې دا یوه خبرې سره د پاکستان خلاف د هغې بنیاد دا دی د اسرائیل چې پاکستان به مونږ ختمو ځکه پاکستان جوړ شوی په دې باندې دوه ریاستونه په کائنات کې داسې جوړ شوي چې د هغې بنیاد لا اله الا الله دی یو د مدینې منورې ریاست چې نبي علیه السلام د هغې بنیاد په لا اله الا الله ږدلو دویم دا ملک پاکستان دی چې پاکستان کا مطلب کې لا اله الا الله اسلام شته یا نشته خو هغې ته دا مرکز د دین اسلام ښکاري چې دی یو ملک مونږ تسلیم کړو ټوله دنیا راګیرول بیا آسان دي دا یو ملک پکار دی سره او دوی وایي که مونږ د اسرائیلو سره تعلقات ښه کړو موږ چېرته د اسرائیلو نه خیر وغواړو او موږ د اسرائیل تسلیم کو نو زموږ ملک ته به دا فایده وشي دا فایده وشي دا فایده وشي دا فایده وشي تا چې یهودیان تسلیم کړي دي نه مخکې امریکا او برطانیه څه درکړي دي تعالی اوس هم خیر غواړي اوس هم دا توقع ساتي چې ماله به هغې سره الله جل شانو دروغ وایي پیغمبر دروغ وایي صلی الله علیه وسلم که نه مونږ کې اسلام نشته که مونږ مسلمانان نه یو داسې نه ده چرته یاد ساتئ ځان سره چې الله فرمایي ستاسو دوست نشي کېدی الله دروغ نه وایي الله دروغ نه وایي نو چې الله جل شانو دروغ نه وایي دا زموږ د ټولو مسلمانانو عقیده نه زه حیران دا یم چې بیا ولې زموږ د یهودیانو سره دوستانه ولې اسرائیل موږ خپل دوستان ګڼو ولې د هغې سره محبت ساتو موږ زه حیران یم دې خبرې ته الله جل شانو فرمایي چې موسی علیه السلام دې ته وفرمیل التي كتب الله لكم چې د ځمکه د شام الله جل شانو د دې واده ستاسو سره کړې ده خو په شرط د دې باندې چې ولا ترتدوا على ادبارکم که تاسو بېدینه نه ای بني اسرائیلو که تاسو بېدینه یې مشرکان یې او د مسلمانانو جومات ته نقصان رسوئ
او د اسلام خلاف کوي، د پیغمبر خلاف کوي، د پیغمبر بیزتی کوي، د پیغمبر خلاف کارټونونه جوړوي، الله جل شانو فرمایي دا ځمکه بیا ستاسو نه ده، فتنقلبوا خاسرین، دا ارسه به ستاسو نه علم. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. اللہ جل شانو فرمائی قالو کوئی دی بنی اسرائیل یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام ان بشکا فیہا پدی خار کی قوم انداز قوم دے جبارینا جو زورور دی و انا و بشکا منگا لن ندخلها ننوزو دی کلیتا ننوزو دی خاریتا حتی تردے پور یخرجو چی دیوزی منها دا دینا فإن یخرجو منها کچر دی اوزی دی خارنا فإنا داخلون پس بیشک مونگا فإنا پس بیشک مونگا داخلون داخلیدن کیو دیتا ننوتن کیو دیتا. قال اوی رجلانی دو کسانو من الذین دا اغی خلقنا یخافونا چی دی رید دا اللہ جل شانہونا انعم اللہ احسان کڑو علیہما پدی دوانو باندے ادخلو داخل شی علیہم پدی بانے البابا و دروازہ فاذا دخلتموه ہر کل تاسو داخل شے پدی دروازہ باندی فإنکم پس بیشک تاسو غالبون غالب بے وعلی اللہ و پا اللہ بانے فتوکلو پس تاسو توکلو کہ ان کنتم کچری تاسو مؤمنین مومنان. اللہ جل شانو دا اغا واقعہ دا مخی تاسو تماہ ذکر کردو چې موسی علیہ السلام ته دی خپل قوم وی چې رمغه دی خار ته نزو زکه دی ډیر زورور خلق دي جهاد مونږ نشو کوله سو پورې چې دیني اوتی د دې زین نه مونږ ته نشو نه وته دیوزی بیا باور شو مونږ یو دوه کسان پکې وږي کې لګ ایمان او غیو ته راځي په دې دروازو په ورزو لکه می دروازې چې د خار جوړي په دې په ورزو لکه په دې تاسو ورلې چرته دې دوه کسانو دا خبره کوله خپل قوم ته تاسو له الله غلبه در کی ګوره په الله توکل پکار دی اعتماد په پکار. الله جل شانو فرمای قالو دیوی یا موسی اے موسی علیہ السلام دی بنی اسرائیل وی چې اے موسی علیہ السلام ان فیها بشک په دې خار کې د کم خار تذکرہ چې مخ کې تیر شو یا د اریحا خارو او یا تور خارو د تور چې کم خاریه ده انور اقوال بهم د پدې کې بیان کړو شام دمشق فلسطین اردن وغیرہ څومره اقوال چې مې ته پرون ذکر کړو نو ان فیها بشک په دې خاریه کې قوم انداز قوم د جبارین چې ډېر زورور دي. جبار اصل کې زورور ته وي مضبوط ته وي طاقتور ته وي. نخلة جباره هغه کجوره چې ډېره مضبوطه کجوره ونه هغه د نخلة جباره وي. دې کوم ډېر لوی لوی خلک مخکې ما تذکره کړې وستا سره څومره لوی لوی خلک په شام کې اوسېده کوم چې د عمالقه خارو ان فيها بشک په دې خار کې قوم انداز قوم د جبارین چې زورور دي و انا لن ندخلها حتى يخرجوا منها هغه پورې مونږ نشو ننوتې سو پورې چې دی وتی نه د دینه په يخرجوا منها فإنا داخلون کدی وته نو مونږ به ورشو. داسې بدبخت قوم خو یو انتهایی بی ادب وو سوي یا موسی زموږ طریقه خدا و چې مونږ به زموږ صحابه وسوي یا رسول الله یا رسول الله یا نبی الله داسې طریقې سره به نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته आवाज ادا کړه او چا په ابتدا د اسلام کې یا هغه خلکو کړه کم چې نا خبرو د آدابونه یا نبی الله دا سی ویلو چې یا محمد اخرج الینا سورہ حجرات کې مینه ویلو په رمضان کې ویلو دا سی خلکو الله جل شانو منع کړ چې دا سی مکوې دا خو پیغمبر دی ادب کوي لګ د بنی اسرائیل غونډه کې حرکات مکوي. بنی اسرائیل په بیا بار وی کنا یا موسی ادعو لنا یا موسی ادعو لنا یا موسی ادعو لنا یا موسی ان فيها قوما جبارین یا موسی یا موسی یا موسی دا غي الفاظو اے موسی
چرته نبی علیہ السلام مخې ته هم چا دا ویلي و چې یا محمد اخرج الینا، اے محمد روزن الله فرمایي لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. تاسو یو بل ته څنګه آواز کوئ، پیغمبر ته داسې آواز مه کوئ. ښه مشرانو ته څوک داسې آوازونه نه کوي. هغه پیغمبر دی، بیا خاتم النبیین دی، بیا سید الرسل دی، بیا امام الانبیاء دی. دته داسې آواز مه کوئ چې یا محمد. دا ډېر بې ادبه قوم موسی علیه السلام ته وایي چې اے موسی ان فیها قوما جبارین، په دې کې ډېر زورور خلک دي او بدبخته خو دا و چې دونه توکل په الله جل شانونه او دونه اعتماد نه و، باوجود د دې چې ډېر سهولیات والا خلک و الله ولا هر څه ورکړو او معجزې په خپلو سترګو د موسی علیه السلام ولیدې. د الله جل شانه د اعتماد د جوړېدو چې کومه اعلی درجه وه هغه د دې مخې ته وه چې په هغې د دې اعتماد جوړ شوی، خو بیا هم دونه رزیلانو. وی موسی علیه السلام دا قوم چې څو پورې په دې ښار کې موږ ته نه ورځو د دې څه پته لګي کوترم نه کي چېرته. الله فرمایي چې انسان په ما څنګه ګمان کوي زه سره بیا هغه شانتې کومه. الله جل شانو په دې باندې 40 کاله دغه ښار حرام کړی وی، دې ته به نه ځای وروسته به راشي. انها محرمة علیهم 40 سنه، 40 کاله الله فرمایي په دې باندې ما حرام کړی وی، د رزیلتوب د وجې نه. الله جل شانو فرمایي چې دې سوي فإن يخرجوا منها، که دې د ښار نه ووته فإنا داخلون، بیا به موږ ورشو. نه لکه چې تاسو ته خو الله جل شانو د جهاد حکم کوي او تاسو وایئ چې دا د ښار نه وځي بیا به ورته موږ ورشو. نه عجیبه خبره ده، الله حکم کوي چې جهاد وکړي، تاسو وایئ چې دا قوم دې وځي بیا به موږ دې ښار ته ورشو. نو ستاسو په دې کې څه کمال دی؟ یاد ساتئ. ګورئ 2 خبرې ډېرې ضروري دي د یو قوم د کامیابۍ دپاره. څو خبرې؟ 2. یو به دوی خپل محنت کوي د هغې انتها ته چې کله ورسي بیا به په الله توکل کوي. توکل خو وروسته څیز دی، ړومبی څه شی دی؟ محنت دی. فاذا عزمت، اے نبی علیہ السلام ته چې کله خپل تمام اسباب برابر کړي او کلکه اراده وکړي نو فتوکل علی الله، بیا وروسته څه کوه؟ په الله باندې توکل کوه. دا نبی علیہ السلام ته الله فرمایي فاذا عزمت فتوکل علی الله. دا 2 خبرې ډېرې ضروري دي یو قوم د کامیابۍ دپاره. محنت په پوره کوي، د هغې نه پس په الله ته وایي چې خدایه بس لاس په وروسته غځې. ښه داسې نه ده چې ټول کال د شپیلي وي، ټول کال د مزې کوي او چرچې کوي او اخره کې چې د امتحان ورځې راشي دی څه وایي خدایه تسبیح هم راولي او ټوپۍ هم په سر کړي. نه په دې کار نه کېږي او سم کار دی. بیا ټول خلک به دا شی کوي، په دې کې کار کوي. دا د الله جل شانو د قرآن اصول دي چې اول محنت ته، هغې نه پس د محنت نه پس بیا په الله جل شانو من توکل. نو دا هغه اصل اعتماد دی، دا هغه اصل بروسه ده په الله جل شانو باندې. انسان ټول اسباب اختیار کړي، د هغې نه پس وایي الله اوس ته برابر بس مال نور چل نه راځي. او نبي علیه الصلاة والسلام سیرت هم ټول دغه دی چې تاسو وګورئ. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. هغه خلکو ته زه لارې اسانوم چې هغه کم خلک مجاهده کوي، کوشش کوي. کوشش نه دي ویلي کم خلک چې دعاګانې کوي نو هغې ته زه لارې اسانوم، داسې نه دي فرمایي. نه والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، کم خلک چې مجاهدې کوي په ځان من سخت تېرې نو لنهدینهم سبلنا یا ورته زه لارې اسانوم. نو کافر هم محنت کوي لارې ورته اسانېږي او مونږ هم محنت کوو لارې راته اسانېږي. نو فرق څه دی؟ فرق دا دی چې مونږ کله محنت کوو، محنت پسې د الله جل شانو من توکل، اعتماد او دعاګانې غواړو، د الله مدد ځان سره شامل حال کو. یا الله دې دعا کو چې ته را سره خپل مدد شامل حال کې. نو فرق دا دی چې د کافر کار په نیمګړه کې پاتې کېدی شي، کافر ته نقصانات راتلی شي په هغه لاره کې. مسلمان چې د خپل محنت نه پس د الله جل شانو نه وغواړي نو الله جل شانو ولا کار بیا سر ته رسي او ډېر په اسانه باندې رسي سر ته. داسې کېږي. ښه دغه فرق یې پکې، د کافر کار لنډې پوچې وي او د مسلمان کار هغه سر ته رسي. د مسلمان کار د هغې یو مقصد وي، د کافر د کار هېڅ مقصد نه وي. د مسلمان د محنت نتایج ښه روزي، بهترین نتایج روزي، او د کافر د اعمالو د هغه د محنتونو نتیجه صحیح هباء منثورا. افلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا. د هغې څه حیثیت نشته د الله جل شانو په نسبت. دغه په مسلمان او په کافر د هغې په محنت کې او په توکل کې فرق دی. ښه د هغې په محنت کې فرق. نو دی وي چې دا قوم وځي بیا به مونږ ورنه نوځو. نو ستاسو پکې بیا څه دي چې دا قوم ته لاړ شي نو تاسو محنت نه دی کړی. نو الله ولې نو الله جل شانو په 40 کاله بیا د ځمکه حرامه کړه چې
چې مهنت نه کوي نو صرف په الله باندې توکل کار نه کوي. الله فرمایي دا شته باندې حرام کم. یو دوه کسان پکې سړي زامنو هغه نمونه مې ته قصدي حضرت یوشع حضرت کالب هغه سو فرمایل چې قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما. یو دوه کسانو الله احسان کړو چې هغه د الله نه یریده هغه دی قوم تسوي چې ادخلوا عليهم الباب د سرته اون یریږي د اعمال قونا او د دروازې دی په دروازو په ورننه وځي. ګوره څوک چې بچا حمله کوي کنه په 10 لار په حمله کوي چې اگر ځان نه خبر حمله پکې او د دې دوه کسانو په الله دومره اعتماد چې د قوم تسوي چې دا کومه مین لار ده کنه مین شهرا ده او دا مین دروازې دی په دې په ورننه وځي. ځکه چې دا تاسو اوس مهنت کوئ او وروسته بیا د الله جل شانو توکل نو تاسو بیا کامیاب شئ. تاسو چې دومره مهنت وکړئ چې په مین لار ورننه وځئ نو دقه ستاسو مهنت هم دی چې تاسو دغلته ورشئ د یو قوم په موجودګۍ کې او بیا په دروازو باندې ورتل دغه اصل توکل دی. تاسو زموږ په الله اعتماد دی. ندی سوي چې قال رجلان يغضوا كسان من الذين ذا خلقون يخافون چې دی یریده د الله نه انعم الله عليهما په غیبا الله ډیر احسان کړو هغه وته سوي چې ادخلوا عليهم الباب ورننه وځي په دی باندې په دروازو کې په ورننه وځي. فاذا دخلتموه که تاسو په دروازه ورلین فانکم غالبون الله به تاسو غالب وعلى الله فتوکلوا په الله توکل ساتي ان کنتم مؤمنین که تاسو اعتمادي په الله باندې او که اعتماد نه بیا ګرځش پیډیو خی